باڼه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډېر اوږده اکحل العینینو. اکحل دې ته ویل کېږي چې دا باڼه په کمزي باندې شنه شوي دي، دا ځای خپل یو توروالی ولري چې ته د لرې نه ورته متوجه شي، ستا ګمان راشي چې رانجۍ مږلي دي، چې نږدې شي رانجه نه یې د سترګو خپل کمال وي. نو سترګې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم اکحل العینین همیشه به داسې تورې ښکارېدې، خو رانجۍ خوښ هم ډېر و. کان له مکحله، یوه رنجو کڅوړه خو به دایمي ورسره وه، که مبارک به دلته و کور کې او که دی به چېرته په سفر روان و، د رنجو کڅوړه به یې ګرځوله ځان. نو رانجۍ ډېر خوښ، رانجه ښه شی دی. بیا په دې کې اسمد یا اسمد چې دا ځای په دې تاسو کوم رانجه ګوړئ کجل په هغې مسې لیکلي اسمد، نو دا پکې معروف یو کاڼی و، یمن کې به پیدا کېده. او دغه کاڼي کې دا کمال دی، محبوب فرمایي چې یجلو النظر وینبت الشعر، دا چې سړی مږي دا باڼه نه دي، دا ورسره نور زیاتېږي، او چې باڼه زیات شي ښایست دی. ویجلو البصر، او نظر ډېر تازه کوي، او نظر به دې ورسره ډېر صحیح وي. دا خلک نن سبا د رحمت للعالمین نسخې پرېښې دي، ډاکټري نسخو پسې منډې وایي، نظر یې لږ کمزوري شي، ډاکټر ته ځي ما ته داسې چشمې جوړې کا چې زما دا نظر کنټرول وساتي. مونږ چیلنج ورکو داسې چشمې لا شته اوسه پورې چې هغه دی دا کمزورې نظر واپس تیز کی؟ نشته دی. څومره چشمې چې جوړې په نمبرو موافق ایله بیله یې ساتي، کنټرولی یې چې نور خراب نشي. نو د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا ښکلې نسخه تې ښه نه ده چې هغه وایي اسمود رانجه مږه، هره شپه درې سلۍ په یو سترګه، درې سلۍ په بله سترګه به د مبارک مږل. نو د ورځې په ځای باندې د شپې استعمالوه. لکه د ورځې رنجو کې یو څه اختلاف بعضې علما کوي، هغه په دې وجه باندې یو حدیث مبارک چې کم شی خوشبویي لري د هغې استعمال زنانو ته جایز نه دی، او چې کم شی رنګ لري، رنګ د استعمال به نارینه نه کوي. نکریزه ده، نارینه به یې نه استعمال کوي. پخپو په لاسونو باندې نکریزه د نارینه دپاره جایز نه ده، مګر د ضرورت دپاره ده. د چا لاسونه چودې وي، خپې چودې وي، ضرورتاً د استعمال کې خو دا رنګ لري. کم شی چې رنګ لري هغه ښایست په او د ښایست دپاره استعمال هغه به بیبیانې کوي. نو بیبیانې چې څومره نکریزې لګولی شي نو لګوي، په دې د هغې زینت او شډلې بډلې دې نه ګرځي، خپلو خاوندانو دپاره د تزیین کوي، دا دوی ته روا دی. څومره چې ځان په ډول او سنګار کې ساتلی شي په دې دې ته اجر میلاویږي، او په دغه نیت باندې دې کوي چې زما او د خاوند په منځ کې اختلاف نه وي، محبت وي او ښه زندګي تېري. نو د نکریزو د استعمال نارینهو دپاره نه دی پکار، ځکه رنګ لري. دغه زینا دغه حدیث نه بعضې علما داسې اخذ کوي چې یاره دا رانجه خو هم رنګ لري که نه، نو دا دې هم په هغه زینت کې راشي چې نارینه دې دا نه استعمالوي. خو عموما نه وایي، شپې کې خو احادیث راغلي دي، نو د شپې د استعمال کې د ورځې دې نه استعمالوي. او څو علما دا چې احادیث په دې کې ډېر زیات وارد دي، هغې دا فرق نه کوي پکې، وایي چې یاره رانجه وي وکړه د ورځې استعمالېږي که د شپې استعمالېږي. په احادیثو کې تعریف راغلی دی، ثابت شوی دی. دا د هغې روایت عامه نه په شکل د استثنا ذکر کېږي، او دا روا دي د نارینهو دپاره دی.